السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلمن یم ملګرو چې روغ او جوړ وي. نن د کمپیوټر زده کړې لومړنۍ ویډیو ده. په دې کې زه خپله شخصا په کمپیوټر کې په تیوري برخه باندې ډېر بحث نه کوم. کولی شئ تاسې معلومات له کتابونو څخه تیوري برخې یا له ګوګل څخه له ما څخه په ښه ډول لاسته راوړئ. کولی شئ چې مطالعه وکړئ او خپله په کمپیوټر باندې پوه شئ چې کمپیوټر خپله څه شی ده، د کوم هدف لپاره رامنځته شوی او ولې کمپیوټر په ورځني ژوند کې استفاده کیږي. زه کوشش کوم چې په پریکټیکل یا عملي برخه باندې ډېر کار وکړم. نو کله چې تاسې کمپیوټر چالان کړئ د پاور بټن په واسطه باندې تاسو ته به دغسې صفحه خلاصه شي. دا ګورئ دې ته کوم دې صفحې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته ډیسکټاپ ویل کېږي او په دا ډیسکټاپ چې کوم سافټویر یا فایلونه چې پراته دي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته آیکن ویل کېږي. دا خپله هر یو دې ته آیکن ویل کېږي. ملګرو لومړنۍ برخه چې موږ په کمپیوټر کې شروع کوو یا وایو هغې ته پاپ اب مینو وایي. پاپ اب مینو کله چې تاسې رایټ کلیک وکړئ له دې ځای څخه لاسته راځي دې ته وګورئ دې ته پاپ اب مینو چې په دې کې ځینې اپشنې موجود دي. که چېرته ټول ونه ویل شو نو پاتې برخه به په بله ویډیو کې ووایو. لومړی راځو ویو ته. په ویو کې له دې څخه هدف دا ده چې په دا ډیسکټاپ باندې کوم آیکن یا فایلونه چې پراته دي دا په کوم شکل تاسو ته وښودل شي. ګورئ ملګرو رایټ کلیک وکړئ ویو ته راسئ. په ویو کې لارج آیکن لومړی اپشن په دې چې کلیک زه وکړم دا موږ ته څه شی ښکاره سي؟ په غټ به ښکاره سي. بیا په ډیسکټاپ رایټ کلیک کوم په خالي ځای کې بیا میډیم انتخابوم موږ ته متوسط ښکاره سي دا فایلونه یا آیکن. بیا ویو ته راځم. په ویو کې سمال آیکن دا موږ ته له هغې څخه نور هم کوچني شي. بل په ویو کې اټو ارینج آیکن له دې څخه هدف څه شی دی؟ ګورئ ملګرو کله چې زه دا آیکن یا سافټویر اپلیکیشن چې دا خو زه راوړم دا بیرته اتومات خپل ځای ته ځي یا دا پکچر چې دا خو راوړم دا خپل ځای ته ځي. ګورئ دا اتومات خپل ځای ته ځي، مثال نه راوړل کېږي. که چېرته ته غواړې چې دا راوړې په خپله خوښه یو ځای کې کېږدې دا فایل یا آیکن نو دې څخه تاسو اټو ارینج آیکن له دې څخه تاسو دا چک لرې کړئ. اوس ګورئ زه دا غواړم چې په دغه ځای کې کېږدم، کولی شم چې کېږدم. دا غواړم په دې ځای کې کېږدم، کولی شئ چې کېږدم. نو د دې آیکن کار دا ده چې دا بیرته دغه آیکن یا فایلونه درته منظم کوي. ګورئ که چېرته زه بیرته چک ولګوم دا په اتومات ډول خپل ځای ته لاړ شي. بل راځي ویو کې چې دا اټو الاین آیکن ټو ګریډ له دې څخه هدف څه شی دی ملګرو؟ ګورئ دغه په کوم په دې رقم چې پراته دې ته رو وایي، رو شکل وایي او په دې قسم چې پراته دي دې ته کالم شکل وایي. صحیح ده ملګرو؟ نو دغه چې دي دا فایلونه که چېرته زه داسې غیر منظم سره ګورئ زه راځم نو دې چک لرې کوم له دې څخه زه چک لرې کوم ملګرو. راځم دلته دا زه ګډ ورډ کوم. صحیح ده ملګرو؟ نو لومړی زه دا چک دا الاین آیکن ټو ګریډ دا چک اف کوم. اوس راځم درته ښیم چې دا د دې هدف یا د دې کار څه شی دی. ګورئ ملګرو دا غیر منظم زه کوم. دا ګورئ په دې باندې له پاسه ورږدم دا داسې له پاسه ږدم. ګورئ هغه فاصله چې د دغو ترمنځ ده هغه دلته دغه ځای کې نه ده مراعات شوې. دا ګوره د دې ترمنځ مثال په کالم شکل دا فاصله په رو شکل باندې دغه فاصله نه ده مراعات شوې. صحیح ده ملګرو دا فاصله. نو دا کار دا ده چې تر څو په رو او کالم شکل دا کوم فاصله چې د آیکن یا فایلونو ترمنځ ده دا راته په مساوي برخه باندې ویشي او منظم کوي. ګورئ کله چې دې ته چک کېږدم دغه وګورئ دا ګډ وډ چې دي دا به راته منظم شي کوم رقم چې دغه پراته دي. راسئ دې ته چک ولګوئ. ګورئ منظم شو. دا نور سره په کتارونو یا په دا روګانو یا کالم کې ځان ځای پر ځای کې هماغه د رو او کالم څخه یو رقم فاصله واخیستله. صحیح ده ملګرو د دې کار همدغه ده چې کالم او رو کې دغه هغه درته په مساوي برخو ویشي، دا آیکن درته په مساوي برخو سره برابر وي. بل راځو ویو کې. په ویو کې چې دا شو ډیسکټاپ آیکن کله چې دې ته چک لګېدلی وي نو دغه آیکن به موږ ته په ډیسکټاپ باندې ښودل کېږي. کله دې څخه چک موږ لرې کړو نو دا موږ ته په ډیسکټاپ باندې نه ښودل کېږي. د دې هدف همدغه ده شو ډیسکټاپ آیکن بیرته چکېدو. بل راځو سورټ بای له دې څخه هدف دا ده چې موږ ته دغه اپلیکیشن یا سافټویر یا فایلونه په څه ډول سره منظم کړو. رایټ کلیک سورټ بای د نیم په واسطه هم کولی شو، د سایز په واسطه هم کولی شو، د ټایپ په واسطه هم کولی شو او د ډیټ موډیفای چې په کوم تاریخ سره دا جوړ شوي یا منظم هغه شوي دي په همغه تاریخ سره هم دا کولی شو. لومړی سورس چې کله چې تاسې رایټ کلیک وکړئ سورټ بای ته راځئ. په سورټ بای کې نیم انتخاب دا به د نیم په اساس موږ ته منظم سي. ګورئ دلته لومړی عاطف ډاټ جی پی جي په نوم موږ سره یو عکس ده
کله چې زه دا سورټ بای ته راسم او نیم کلیک کوم ګورئ موږ ته لومړی کوم راغی ریسایکل بین په اساس دا موږ ته لومړی منظم مثال د نوم په اساس راته منظم کړ بیا راځم سورټ بای ته رایټ کلیک کوم سورټ بای ته راځم د سایز په اندازه ګورئ دلته کونج کې موږ سره ریسایکل بین ده دا به موږ سره څه شی سي د سایز په اندازه که چېرته موږ سره منظم کړو دغه موږ سره ویډیو راغله د سایز په اندازه بیا سورټ بای ته راځم په ټایپ انتخابوم ګورئ موږ سره بیرته په ټایپ کې موږ سره ریسایکل بین راغی بیا راځم په سورټ بای کې غواړم د ډیټ موډیفای په کوم تاریخ جوړ شوی دی دغه په اساس باندې دا منظم کوم سره ګورئ موږ سره دا ایډراماکس لومړی موږ سره ایډراماکس سافټویر موږ سره سر کې راغی د دې په اساس موږ سره منظم کړو زه راځم دا د سایز په اساس باندې منظم کړو د نیم په اساس باندې بل کله چې تاسو کلیک وکړئ رائټ کلیک وکړئ ریفریش د ریفریش له دې څخه هدف دا شی ده چې کله تاسو کمپیوټر چلاندوي لومړنی کار تاسو بیا چې وکړئ هغه د کمپیوټر ریفریش د حد اقل به 3 ځله تاسو خپل کمپیوټر ریفریش کړئ تر څو د کمپیوټر مو کار کولو یا د سافټویر راخلاصولو لپاره آماده سي په ښه ډول باندې دا کار اجرا کړئ ریفریش څخه هدف همدغه ده کوشش وکړئ چې کمپیوټر مو ډیر درسره ریفریش کوئ نو کله چې تاسو رائټ کلیک وکړئ ریفریش ته راځئ ریفریش ووهئ کولی شئ دا درسره ریفریش شي شارټ کټ کولی شئ F5 څخه هم استفاده وکړئ F5 د دې ریفریش کولو شارټ کټ ده بل راځو پیسټ دا پیسټ له پیسټ څخه هدف دا ده کله چې موږ یو شی کاپي کوو بل ځای کې کولی شو هغه کېږدو زه راځم ملګرو دغه story.txt دا فایل څه شی کوم کاپي کوم رائټ کلیک په دې وکړئ را به چیرته کاپي به ووهئ صحیح ده چې کله مو کاپي ووهه تاسو به اوس چیرته ته غواړئ چې دا ځان سره پیسټ کړئ صحیح ده زه راځم په دغه فولډر کې زه ځان سره پیسټ کوم په دې کې زه رائټ کلیک کوم او پیسټ وهم ګورئ دا ده موږ ویل چې رائټ کلیک په واسطه موږ سره پاپ اپ مینو راوړي موږ چې کله رائټ کلیک وکړو دا ده پیسټ موږ ته راغی په دې اساس موږ کولی شو چې دا فایل دلته ځای پر ځای کړو د فیس په اساس کولی شو چې یو فایل یا ایکن یا سافټویر کولی شو چې ځای پر ځای کړو په بل ځای کې بل راځو د پیسټ لپاره تاسو یا هغه فایل کاپي کوئ یا به کاټ کوئ تر څو پیسټ اپشن در سره کار وکړي دغسې کار در سره نه کوي مګر صحیح ده اوس راځو په ګورئ دغسې که چېرته تاسو یو فایل کاپي یا کټ نه کړي دا ګوره فیس دلته موږ سره ډیسیبل دی یعنې کار نه کوي نو دې لپاره ګوره که چېرته د رائټ کلیک وکړم سلیکټ مې کړ رائټ کلیک پرې کوم او کاپي وهم یا کټ دا تاسو سره ګوره بیا چې په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړم ما سره دا پیسټ کار کوي ګوره صحیح ده ملګرو په دغه وخت کې دا تاسو سره فعال وي اوس پیسټ شارټ کټ له دې څخه هدف څه شی ده له دې څخه هدف دا ده ګورئ دغه ما سره مونوګراف په نوم یو فایل ده کله چې زه دا غواړم چې کاپي کړم د دې شارټ کټ ماته جوړوي که چېرته زه دا فایل لرې کړم بل ځای ته یوسم خو دلته ما سره به هغه شارټ کټ یا دوهمه کاپي ما سره دلته موجوده وي ګورئ په دې زه رائټ کلیک کوم دا څه شی کوم کاپي اخلم په بل ځای کولی شم د دې شارټ کټ ځان سره هلته واچوم ګورئ بیرته همدلته زه ګورئ پیسټ شارټ کټ دا ګورئ د دې موږ سره هغه شارټ کټ یې راوست بل چې دا په انډو رینیم ګورئ ملګرو کله چې تاسو یو کار وکړئ ګوره موږ دغه کار اجرا کنه انډو له دې څخه هدف دا ده چې بیرته شاته تګ وکړه مثال دغه موږ شارټ کټ فایل جوړ کړل دغه فایل څخه اوس دا زه نه غواړم چې جوړ دې سي بیرته کولی شم چې کنټرول زیډ په واسطه یا انډو په واسطه بیرته شاته لاړ شم دا ما سره شتون ګوره کله چې زه رائټ کلیک وکړم هغه نوم تاسو سره ګورئ رینیم ګور زه دا چینج کوم نیم مثال زه ورته عاطف یو دوه درې انټر کوم اوس که چېرته زه رینیم ووهم انډو رینیم دا موږ سره ګوره بیرته هغه پخواني نوم ته واوښته ګورئ زه بیا درته ښیم زه د دې کله چې تاسو غواړئ یو فایل رینیم کړئ په دې به رائټ کلیک وکړئ او را به شته رینیم ته دا به لرې کړئ او دلته زه ورکړم عاطف یو دوه درې انټر مې کړئ اوس غواړم چې بیرته پخوانی نوم واوسم دلته راسئ بیرته څه شی وکړئ انډو رینیم په واسطه هم کولی شئ او کولی شئ شارټ کټ کنټرول زیډ ته ورته ګورئ ملګرو بیرته پخوانی حالت د کنټرول زیډ په واسطه باندې موږ لاړو شارټ کټ په واسطه بل چې دا ریډو ده یعنې بیرته ماته پخواني حالت ته راوله
عاطف 1 2 3 په نوم چې موږ دغه فایل ته نوم ورکړو بیرته پخواني حالت ته راته راوله. کنټرول زد په واسطه هم کنټرول وای په واسطه هم کولی شو دې لارې هم ګورئ چې کله کلیک پې وکړم بیرته ماته عاطف 1 2 3. اوس که چېرته غواړم بیرته هغه مونوګراف په نوم چې بیرته هغې ته راولم بیرته راسئ رایټ کلیک وکړئ او انډو یې کړئ. د ریډو شارټکټ چې دا کنټرول وای ده کنټرول وای چې کله پریس کړم بیرته عاطف 1 2 3 په نوم ما طرف فایل دا جوړ سي. بل چې د موږ سره ملګرو نیو برخه ده نیو برخه کې ان شاء الله دا به موږ په راتلونکي ورځ کې وایو. د نیو په برخه کې غواړم چې یو څو خبرې ته وکړم. یو چې دا موږ سره فولډر په دې کې لاندې آپشن موږ سره موجود دي. موږ دغه دوه اوس وایو فولډر کله چې نیو ته راسئ فولډر ته دې په واسطه کولی چې تاسو یو خالي فولډر دلته جوړ کړئ او خپله نوم ورکړئ مثال عاطف خان. رایټ کلیک وکړئ نیو ته راسئ نیو څخه بیا دلته راسئ فولډر ته. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې یو فولډر جوړ کړئ او د دې شارټکټ په واسطه کولی شئ یو شارټکټ فولډر ځان ته انتخابوي. ګورئ شارټکټ فولډر جوړولی سئ مختلف کارونه د شارټکټ له لارې کولی سئ. انشاءالله د دې په واسطه موږ دا کار هم ترسره کولی شو چې یو شارټکټ جوړ کړو. د شارټکټ په واسطه موږ کمپیوټر ګل کړو. د شارټکټ په واسطه باندې موږ یو شارټکټ جوړ کړو چې کمپیوټر پرې بیرته ریسټارټ کړو. انشاءالله دا په راتلونکو ویډیوګانو کې په صحیح ډول سره تشریح سي. نو دغه یو څو مهمې او اساسي خبرې وي. کله چې تاسو کمپیوټر چلاندوئ باید کوم خبرې په نظر کې ونیسئ. هیله من یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا ښه وخت ولرئ. چینل ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې چې موږ پورته کوو تاسو ته هغه نوټیفیکیشن درشي تاسو خبر درکوو چې تر څو بله ویډیو اپلوډ شوې ده. نو هیله مند یم چې پوه شوي وئ تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مل شه.